بل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کی سلورم خبر ذکر کړه تقلیم الاظفار نکونه واړه کول. دا ولې شریعت موږ ته وایي چې نکونه واړه که صفایي ده. دا منګ کې او په ځناورو کې فرق دی. د غوږ کې دی په منګ کې او په ځناورو کې فرق دی. هغوی نکونه غټ شوي موږ ته شریعت وایي نه واړه کوئ. نو دلته اوس یو څو مسلې. اولنۍ زنانه چې دا اوږده اوږده نکونه برېږدي او بعض وایي دا زنانه دي. لکه وایي تا دا نکونه داسې غټ کړي دي لکه د زنانه و. وایي داسې که نه وایي؟ دا ټکی غلط دی. د دې نه داسې ښکاري لکه زنانه ولې چې دا نکونه غټول څه دي جایز دی. نه، نکونه غټول څنګه چې نارینه دپاره نه دي پکار دقه شان زنانه دپاره نه دي پکار. ځکه چې مسله یو ده نکونو غټولو کې څه نقصان دی زه درته وایم. تشبیه د زناورو سره او موږ انسانان یو. ګندګي ده موږ ته شریعت وایي ځان پاک ساته. د زنانو تشبیه ده د فحاشو او زناکارو ښځو سره ډمانو سره. او شریعت وایي چې څوک ځان د چا په شان کې قیامت په ورځ به د هغوی سره پاسي. نو زنانه به هم نکونه نه اوږدوي او نارینه به هم نه اوږدوي. بیا دې بازارونو کې چې نکونه میلاویږي د زنانو د هغوی لګوي دې پروګرامونو ته دا هم ناروا دي. دا هم نه دي جایز. بله مسله وایي دا نکونه چې واړه کړي دې سره به څه کوې؟ دې نه بعضو خلکو غټه مسله جوړه کړې ده. لکه ما د یو مولوي صاحب بیان اورېدو او نوم یې نالم ډېر مشهور مړ دی. مولا خو نه و مقرر و. نو هغه داسې په دې هغه خلکو باندې رد کوو چې د قرآن او حدیث بیانوي او په هره خبره کې دلیل. نو ډېر غوسه شوی نو وایي تاسو چې دا دلیل کوئ او دا وایي چې موږ ته هره مسله معلومه ده او قرآن او حدیث نه ثابتوو، نو تاسو دا ثابته کوئ چې د اصحاب کهف سره چې کوم سپی و د ده څه رنګ و. او لاندو خلکو وایي سبحان الله. وردي کې څوک جواب کنه ځه. نو ما بیا دا وي ما دا در سوال د ناقص وکړو چې دوی مو سره دا کړی چې دا کم قسم سپی و. د سپو اقسام دي که نه، رنګ یې څه و او نسل یې څه و، کم نسل والا و. دا جرمنی و که دا د وطن و که دا کم و، بیا پکې اقسام دي ښکار والا و که څوکیدارۍ والا و. دا اوس څه خبره ده. بعض اوس دا مسله راټینګ کړې ده چې نکونه چې واړه کړي نو دې سره به کې څه دا به ښخې که نه چې څه ورسره کې کوه. نو بعض وایي کور کې به یې نه ګزاري دې سره نیستي راځي. دا چا ویلي دي؟ دا وی ابی رحمت الله علیها ویلي. د دې ابی او د دې مشرانو د پخواني قصې اکثر صحیح بې دلیله وي. دلیل پرې اوس داسې خبره شوه چې نکونه دې واړه کړو کور کې د غذاکو نیستي راغله. رزق کمېده زیاتېده د چا په لاس کې وي؟ د الله په لاس کې. دې سره د نکونو څه کار دی؟ نکونه دې واړه کړو دا ستا مرضي ده. که یې ښخې خاوره راواړه ور واچوه بیا بله پاسه واړه. که یې ډرم ته ګزاري یو ګزارې که. که یې ډیران ته ګزاري یو ډیران ته یې ووله. نورې څه لارې ته وښیم؟ هېڅ مسله نه ده. هسې ته موږ ته به ګټه خبره جوړه کوې. واړې که بس کیسه ختمه شو.